الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد سلام الإسلام رضينا قسمت لنا علم ولجهال مال فإن المال يفني عن قريبه وإن العلم يبقى لا يزال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرين بشوق سر درود شريف الولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه لاجے ومجلس کے لوی لوی مشایخ خوشدل لری او بالخصوص لوی شخصیت حضرت العلامہ ومولانا الشیخ ممتاز اللہ آغا البشرانی سے بورنارنگا لنور شیوخ دورن زما خبری کول یقینا لیا نبی دا خدا چی دا حقوی شفقت دیو ممت اجازت را گئینو خدای تعالی دی دی تاجر ورکی عزت مندو لا یقینا خبر دا لا جسم رو علماء ناس دی دوی کیزا دا علم دا نگانو دا عملو دا عمر نگانا کشر یم وڑکر یم خبس دا ملگر خواهش تکبم دیو سوچن خبر ورکا سامعین و زما خبری کول دا باق بطور مقدمن یو دا باق دا علماء چی بیانات اکرن یا اکوی دا حاول یو مشنمونی خروار بوی انشاءاللہ مشایخ راغلی جو سیدن توکل خبل بیانات نو خواهش بمداوی چلا امولاد کسان دیدا دی کو مجلس کی گینی ترسو کو مجلس کی شور و قوغا جوڑنش عزت مندو اولا فقط داوایم چددی مدرسی زما پدومان باندے لنبے یا اولنے کرد دے چدے مدرسہ کے الحمدللہ نن تاسی دا علم دا خواندان و علماء و مشایخ گوری و دا خکل خیستا نورانی مخون و دا خکل زلبان و دا دنیکان مسلمانان اشتم گوری دا یقینا دا الہ العالمین یو فضل و کرم دے بدی کلی باندی بالخصوص شوئی دے دا تعالی دا آغا کا اجر دور کی چی دا دی مدرسی سرکو مکوی او یا هم دا دی طلبائی کرامو و صحیح معنی سر روزنہ کئی نو عزت مندو یقینا دا خوشحالی خبر دا جنال الحمدللہ ستاسی فکور او پا گاون او پا چم کی رسی ولی بابرکت مجلس جوڑ لے تعالی مدا خدمتونا دوامدار ولارا او الہ العالمین مدا خدمتونا جاری وساتا رسول علیہ السلام مبارک بار بار جہادون و غزمین کریدی او اندر قسمہ پڑیرے کرت باندے نور خلاصہ جم کی وقت کے رسول علیہ السلام مبارک خبل ولان دے مبارک خبل جنگی گی بدی وقت شیطان آواز چلی الا ان محمدا قد قتل اے خلق خبردار محمد شہید شو انکر خلق آواز شورا یقینا دا خفکار خبر دا جنچا مشر نئی وکسران کی قسم رعب رازی ناریگی مجاہدین پشاکی گی صحابہ کرام پشاکی گی ظاہرین
رسول علیه السلام مبارک هم زخمی کیږي، غاښونه مبارک شهیدانیږي، دلته افسوس ورزیږي. دلته بخاري شریف یو حدیث راغستی کتاب الجهاد کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای زما یو ترو انس ابن نضر وی دی رسول علیه السلام ته مخکې نه ویلي چې خفت عن اول قتال المشرکین، الله رسوله اول د واره چې مشرکینو سره مو جهاد کوي زه نه وم، لیکن دا خبره واوره په دا وار چې کله د جنګ و انشاءالله ته به بیا ما ویني زه به خپله مېړانه ښکاره کړمه. وی لاړلو جهاد ته د احد غزوه کې انس فرمایي دلته زما تره انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه مبارک دی فرمایي وی د مسلمانانو شکست چې مې ولیدو ډېر خفه شومه، ژړا راغله. خدایه ما څنګه ډاره شو، نن مؤمنان په شا دي، کفار په یاد، مومن کفار مخکې دي. وی ډېر خفه شومه، اله العالمین ته مې سوال وکړو خدایه یا الهه زه درله معافي غواړم زما د ملګرو چې کومه خطایي دې شوې ده چې کافرانو ته یې شا کړله، الهه زه درنه عفو غواړم. وی دی بهادري شروع کړه، د کفارو په طرف ور روان شو. ناګهانه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه مبارک ورته په مخه ورغلی، ورته وایي انس بن نضر رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي وی یا سعد بن معاذ ای سعده دا خبره در سره واوره چې دلته خو مؤمنان سره لاړل، خو لیکن زه به نن انشاءالله خپل مېړانه ښکاره کوم او مبارک وی ورغلی د کافرانو په صفونو باندې دومره وجنګېدو. حضرت انس فرمایي چې کله شهید و موږ د ده زخمونه وکتل، ټول بدن زخمي و، تقریبا اتیا واړه کفارو په تورو باندې وهلی و، مبارک یې مسله کړی و او غږ او پوزه دې کټ کړې وه. وی دی چې راغی مبارک یې داسې په بد انداز کې شهید شوی و. دا خو څه اوسنۍ خبره نه ده، دا خو دا جهاد دا د اوسني د علماو خبره نه ده، د بعضې صحابه کرامو سرونه ورکړي دي. رسول علیه السلام مبارک هم خپله په میدان کې موجود دی. همدغسې غزوه کې د رسول علیه السلام تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک چې بهادر شخصیت و لوی مجاهد دا هم هغه کس و چې د ډېر بهادرۍ نه بعد دی مبارک راغی او د کفارو ته جهاد یې کوو چې دی هم شهید شو او دومره شهید کړی و چې د ده مبارک نه غوږ او پوز او څه اندامونه یې کټ کړي و، مسله کړي و. رسول علیه السلام چې راغی ویې کتل زما تره حضرت حمزه صاحب شهید دی، ډېر زیات خفه شو. مبارک د خولې نه دا خبرو ته د غوسې د لاسه ویلې زما تره زه به ستا په سر باندې ډېر کفار دغسې کوم لکه نن چې یې راته سسنګ کړی. خو بالاخره بیا په شریعت کې د مسله کولو نه منع راغله. نو دی مبارک چې په تره ته ولاړو د رسول علیه السلام یو ترور وه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دی را روانه وه. رسول علیه السلام مبارک ته چا وویل حضرت صفیه صاحب را روانه ده. رسول علیه السلام ورته وایي پام کوه اجازه ورنه کړي، وجه دا د زنانه ده او زړه یې نری دی، هسې نه چې د خولې نه یې بل څه ونه وځي. نو ورته وویل زه هېڅ نه وایم، فقط ما ته اجازه راکړئ. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها مبارک راغله ورور ته په سر ودرېده، بس دومره یې ورته ویل چې اله العالمین دې شهادت درته قبول او منظور کړي. تاسې یقینا د زندانیانو نه خبرېږئ، هغه خلک چې مخکې ویلي په زندان کې راشي او دغه ظالمان راشي او په ګیره راته مکازې وکړي او بیا راته ووایي چې اوس د خدای د غږ کتار دې رانه خلاص کړي، دا یقینا د شرم د افسوس خبره ده. سپي رایونه کوي او خپل پاکان نیکان علما کرام دا بې عزت نه کوي، لیکن یقینا درته وایم دا افتخار خدای تعالی افغانانو ته ور په مخه کړی. او د شهاب الدین صاحب یو کتاب دی معجم البلدان لیکلي دي د افغانستان باره کې وایي رسول علیه السلام مبارک نه یو روایت را نقل کړی، وایي دی رسول علیه السلام مبارک فرمایي چې خراسان دا یو داسې ښار او داسې ملک دی چې دا چې څومره خدای تعالی کفارو ته په غضب شي نو خدای تعالی یې افغانستان ته راولي. یقینا زمونږ او ستاسو افغانانو ته خدای تعالی دا یو لوی افتخار ور په
برخه کړی دی خدای تعالی دې دا افتخار همیشه ولري کوم خبرې چې مې کړې وي عفو غواړم کومه غلطیان پکې شوې وي او یا هم د خپلو مشایخو د وړاندې مې تیزې خبرې وکړې د دوی نه هم عفو غواړم په اخره کې په یو شعر اختتام کوم وایي لا تر اوسه پورې هم په قرار نه دي او چا چې موږ سره وهلی سر په سنګ دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا چې رب بنیادم قیمتي کېږي ستا په فضل او کرم قیمتي کېږي دا چې رب بنیادم قیمتي کېږي ستا په فضل او کرم قیمتي کېږي څوک په ظلم او ستم باندې ذلیل شي څوک په ظلم او ستم باندې ذلیل شي څوک په ظلم او ستم قیمتي کېږي هغه یاد کړه چې حرم پرې قیمتي دی هغه یاد کړه چې حرم پرې قیمتي دی دا پرېږده چې په حرم قیمتي کېږي دا پرېږده چې په حرم قیمتي کېږي جزاك الله بارك الله خيرا احسن الجزاء بارك الله في عمره وفي علمه وفي صوته وفي ماله دا ډېر محترم او مکرم شخصیت مولوي صاحب حضرت بلال حیدري چې ستاسو درانه حضور ته یې خپل د ځان سره راولي علمي او نبوي تحفه اظهار عرض او مطرح کړه د ده څخه نړۍ مننه او خیر مقدم ورته غواړو دا پروګرام په دې برخه کې دا پروګرام په دې بخش او پړاو کې د نثري کلام نه تېرېږو د زمزمو نعتخوانانو نعتونو ډیپلومو څانګو ته ورځو د نعتخوانانو څخه په ډېر درنښت په ډېر